پکتیکاوال وایي تر اوسه ډېری خلک په ټاکنو او رایې اچونه نه پوهیږي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت ډېری خلک د ټاکنو او رایې ورکونې پر ارزښت نه پوهیږي، نو په کار دی چې په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. نن ورځ د ټول هیواد پر کچه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د عامه پوهاوي پروګرام پیل شو چې له مخې به یې په ټول هیواد کې خلکو ته د ټاکنو ملي پروسې او رایې اچونې په برخه کې اړین معلومات ورکړل شي. پکتیکا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر له لوري د دغې پروسې د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې د ګوندونو استازو او مدني فعالانو په خپلو خبرو کې وویل چې په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو کې خلک پر دې نه پوهیږي چې دغه ملي پروسه او رایه په څه معنی. دوی په دې اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې دلته خلک د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د احتمالي نمایندانو په باره کې هیڅ معلومات نه لري، ترڅو داسې کس ته رایه وکاروي چې د هیواد او افغانانو د پرمختګ لامل شي او موثره تګلاره ولري. خلک دې باندې پوه شي زه چېرته رایه ورکړم، چا ته رایه ورکړم، په اول قدم کې کوم ځای ته ولاړ سم. چې مبلغ ته ناچیزه شی مه نیسه، مبلغ صحیح سړی ونیسه او له ده نه صحیح کار وغواړه، تر څو دا ځورېدلی کړېدلی نافهمه ولس د انتخاباتو د رایې په اهمیت بوسي. په ورته مهال دوی د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم تور پورې کړ چې د عامه پوهاوي مبلغین یې داسې کسان ګمارلي چې په ټولنه کې د نفوذ نه لرلو ترڅنګ د دې وړتیا هم پکې نشته چې د څو تنو په مخ کې خبرې وکړي او خلک د لویو او کوچنیو غونډو په جوړولو سره د ټاکنو رایې ورکولو او د دغې ملي پروسې په طرز العمل پوه کړي. هغه خپله د لسو کسانو تر مخ خبرې نشي کولی، دوی به بیا تبلیغ څنګه وکړي، دوی به بیا د ټاکنو اهمیت باندې ولس څرنګه پوه کړي. نو دوی باید چې دا دوی ګمارلی یا مبلغین یې ګمارلی له علماو چې وایي. تېرو ټاکنو کې هم مبلغین نه دي لیدلي، بیا خصوصا په تقویتي پروګرام کې چې شروع سو هېڅوک ما مبلغ نه دی لیدلی. خو پکتیکا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر سرپرست بلال شهباز په دې اړه میلمه راډیو ته وویل چې ډېری هغه مبلغین یې له دندو ګوښه کړي چې خپلې دندې یې په ښه ډول مخته نه وړي. شهباز د پکتیکا ولس ته ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به په ټاکنو کې د درغلیو مخه نیسي او چاته به اجازه نه ورکوي چې په دغه مهمه ملي پروسه کې ګډوډي رامنځته کړي. او هغه کسان چې کار یې په صحیح ډول نه و کړی، یا مثلا په کار کې ستونزې وې، یا راپور په صحیح ډول نه راکوي، یا شکایت درلود، هغه مبلغین موږ منفي ارزیابي کړي دي، په عوض مجدد استخدام کړي دي. انشاءالله د دې وروسته به کومه نیمګړتیا وجود ونه. خلک اندېښنه لري چې په هیواد کې د روانې ناامنۍ له امله شاید د پکتیکا په ډېری سیمو کې ټاکنې ترسره نه شي. د دې ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې چې د پکتیکا په خوشامند، نکه، زیړک، ګومل، برمل او اووم ولسوالیو کې فعالیتونه د خراب امنیتي وضعیت له امله له ستونزو سره مخ دي، خو په وینا یې چې دوی به پوره هڅه وکړي چې ټاکنې پکې ترسره کړي.